اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت څلوېښتمه برخه. په تېره برخه کې مو دا بیان کوي چې صحابه کرامو ته د جهاد د فرضیت آیاتونه نازلېدل او په هغو کې هغه آیاتونه هم نازل سول چې کوم څوک شهیدان سوي وي و هغو ته الله په جنت سره زیری ورکړی و او د نصرت او د کامیابۍ زیری هم ورکول سوي و. او بیا په دې لړۍ کې د الله جل جلاله آیاتونه چې په سورة محمد صلی الله علیه وسلم کې نازلېدل شلم نمبر آیات نازل شو. په دې آیاتو کې د هغو کسانو بدي بیانول کېدله چې هغو د جنگ او د جهاد امر یې واورېدی او بیا د هغه اورېدلو څخه یې زړونه وبېرېدل او زړونه یې وغورځېدل، لکه چې الله جل جلاله په شلم نمبر آیات کې د سورة محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. یعنی کله چې یو محکمه صورت نازل کړل سي او په هغه کې جنگ ذکر سوی وي، یعنی په جنگ سره امر پکښې وي، نو ته به هغه کسان چې د دوی په زړو کې د نفاق مرض وي هغه به په داسې حال کې وویني چې تا ته به داسې ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیرې بېهوشۍ پر راغلي وي، بس دوی لره د هلاک وي. دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض شو او پر هغه جهاد باندې ټینګار کېدی، نو الهی امرونه د وخت سره سم په جهاد باندې نازلېدل. دا داسې مساله ده چې د دغه وخت د حالاتو او د تقاضا سره موافقه وه. مثال یې داسې دی لکه نن ورځ چې یو پوه او هوښیار جنګي قمندان وي، په دغسې حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو حالات چې ول خپل لشکر په پوره استعداد باندې تیار کړي، نو د رب جل جلاله په باره کې څه فکر کوي؟ د دغه وخت د حالاتو دا تقاضا وه چې د حق او د باطل په منځ کې یو خونړۍ جګړه پیښه سي. خیر، د عبدالله ابن جحش د ټولۍ واقعه په مشرکانو یو دردونکې ضربه وه چې د هغې ټولۍ مخکې بیان درته وشو. مشرکان او د دوی ملګري ډېر خوښ کړل او دوی ډېر غمجن ول، بلکې داسې ول لکه پر سکروټو چې سره اوښتل. او دغه د جهاد آیاتونه پر دې هم دلالت کوي چې یو خونړۍ جګړه رانږدې ده او په هغه جنگ او جګړه کې نهایي نصرت او کامیابي د مسلمانانو ده. تاسې تلاوت شوو آیاتو ته چې په تېره برخې کې درته وویل شول و هغو ته ښه متوجه سئ. الله جل جلاله مسلمانان د مشرکانو په ایستلو باندې امر کوي او ورته وایي داسې وباسئ لکه تاسې چې یې ایستلي یاست، او بیا د بریانو په باره کې د کامیابه لښکر احکام ورښیي او ورته وایي تر هغو یې وژنئ چې دوی جنګ پرېږدي. دا ټوله د مسلمانانو و کامیابۍ ته اشارې وي، خو الله جل جلاله د کامیابۍ حالات پټ وساتل، دوی ته یې په واضح ډول سره بیان نه وکړي. دا د پاره د دې چې هر سړی د الله جل جلاله په لار کې خپل همت او مړانه ښکاره کړي، خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې د یادونې وړ دوې نورې واقعې هم پېښې شوي دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان شي. اول، د هجرت په 2م کال د شعبان په میاشت کې الله جل جلاله د بیت المقدس څخه و بیت الحرام ته د قبلې د اړولو امر نازل کړي، او د دې کاره یوه فایده دا سوه چې هغه ضعیف الایمان مسلمانان او منافقان، هغه چې د یهودو څخه ول او د مسلمانانو صفو ته داخل سوي ول، د بې ځایه اوازو په اچولو باندې ښکاره او معلوم شول او بیرته هغه خپل پخواني شرک ته وګرځېدل. په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډېرو خائنانو او غادرانو څخه پاک شول، او دغه د قبلې په اوښتلو کې د نوي دور او نوي کیفیت
وشروع کېدلو ته یو لطیفه اشاره هم وه چې دا دور به تر هغو جاري وي چې مسلمانان د خپله قبله د کفارو څخه فتح کړي. او دا عجب کار نه دی چې د مسلمانانو قبله دې د دوی د دشمنانو په لاس کې وي، خو دلته دا اشاره وه چې هو که قبله څو ورځې د کفارو په لاس کې وي خامخا به یو ورځ د دوی څخه خلاصیږي. نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشاراتو سره مسلمانانو حماس او نشاط زیات شو او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدلو ته شوق پیدا شو. د قبلې د اوښتلو یا تبدیلېدلو پوره تفصیل داسې دی. تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته لمونځ کوي، خو د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې د کعبې شریفې طرف ته لمونځ وکړي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې و خوښه خو یې دا وه چې لمونځ یې د کعبې شریفې طرف ته کړی وای، مګر څنګه چې د الله د طرف امر سوی و چې لمونځ د بیت المقدس و طرف ته کوه، نو به رسول صلی الله علیه وسلم داسې ځای پر لمانځه درېدی چې کعبه شریفه به د رسول صلی الله علیه وسلم او د بیت المقدس په مابین کې وه. په دې طریقه سره به د رسول صلی الله علیه وسلم د بیت لمونځ به د بیت المقدس او کعبې شریفې د دواړو و طرف ته و، ځکه دواړه به د رسول صلی الله علیه وسلم د مخ و طرف ته ول. مګر کله چې مدینې منورې ته ولاړی هلته بیا دواړه نه سره یو ځای کېدل، ولې چې بیت المقدس د مدینې منورې شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینې منورې و جنوب ته ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم به د الهي امر د اطاعت سره سم د مدینې منورې د شمال و طرف ته لمونځ کوي، یعنی د بیت المقدس و طرف ته، او کعبه شریفه به تر شا وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه په دې انتظار و چې کله به قبله تغییر وکړي او د رسول صلی الله علیه وسلم به د کعبې شریفې و طرف ته د لمونځ کولو په باره باندې امر سي. الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم دغه د زړه غوښتنه قبوله کړه. دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم په دې باره کې خواست او دعا نه ده کړې، دا فقط یو قلبي ارزو وه، خو الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم دغه ارزو قبوله او منظوره کړه. او الله جل جلاله په سورة بقره کې 144 نمبر آیات نازل کړي چې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یعنی په تحقیق سره د اسمان و طرف ته ستا د مخ اړول موږ وینو، نو خامخا به موږ ته وهغه قبلې ته ور وګرځوو چې ته خوښه لرې او په راضي کېږې. نو په لمانځه کې دې خپل مخ د کعبې شریفې یا مسجد حرام طرف ته وګرځوه. دغه مسجد ته ولې مسجد حرام ویل کېږي؟ ځکه هلته جنګ کول، ښکار کول او د ونو یا د وښو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي. که څه هم هر مسجد بیت الله دی، خو د شرف او د حرمت و هغه اندازې ته نه رسیږي لکه څنګه چې مسجد الحرام او بیت الله شریفه و هغه شرف ته رسېدلی ده. او د رسول صلی الله علیه وسلم بیا ولې دغه قبله خوښه وه؟ اول په دې خاطر چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله وه، نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضله وله، او د رسول صلی الله علیه وسلم د لوړ مقام او کامل درجې سره هم دغه قبله وړ او مناسب وه. او د بل طرفه به یهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیم علیه السلام د شریعت سره موافق عمل کوي، نو دوی ولې زموږ د قبلې و طرف ته لمونځ کوي؟ د دغو خبرو په سبب به د رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا ورګرځېدل چې د الله له طرفه امر راته سوی وای چې د کعبې شریفې ته و طرف ته لمونځ وکړم. او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته هم کتل چې شاید هغه ملائکه ووینم چې د قبلې د اوښتلو زیری راکړي. نو هغه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د بني سلمه د قبیلې په مسجد کې د خپلو اصحاب کرامو سره د ماپښین لمونځ کوي او 2 رکعات لمونځ د بیت المقدس طرف ته ادا کړی و. په دغه لمانځه کې الهي امر او وحی د بیت الله و طرف ته په امر کولو باندې پر نازل شوی، او پاته 2 رکعات لمونځ د کعبې شریفې و طرف ته ادا کړي. او په دغه سبب دغه مسجد ته مسجد القبلتین یا مسجد ذی القبلتین ویل کېږي. دلته نو د قبلې په اوښتلو سره یهودو ته د خبرو او د تهمت ویلو موضوع پیدا شوه. په هر مجلس او په هر ځای کې وایي دا څنګه دین دی، بلکې دا دین نه دی. یو وخت یې قبله بیت المقدس و او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده. خپله قبله ولې بدلوي او څنګه یې بدلوي؟ یهودو رنګ
د خبرې کولې مګر الله جل جلاله د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې فرمایلی دي چې هغه ټول آیاتونه په سورة بقره او 2 سپاره کې دي ځکه یهودو غوښتل چې د قبلې د اوښتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او تر یو اندازې جوړه هم کله ضعیف ایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښتل خو الله جل جلاله فرمایي قبله الهی امر دی دا په مشرق او په مغرب پورې تعلق نه لري لکه الله جل جلاله د سورة بقره په 109 نمبر آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين یعنی نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب طرف ته وګرځوي بلکې د دې کار سره د صحیح عقیدې او لازمي شو صالح اعمال کول هم پکار دي الله جل جلاله فرمایي بلکې نیکی او ښه کار دا دی چې چا پر الله ایمان راوړي او د آخرت پر ورځ پر ملائکو پر آسماني کتابو او انبیاو ایمان راوړي او رب جل جلاله په بل آیت کې فرمایي حقیقي نیکی تقوا ده او دغه د قبلې موضوع په عین حال کې د الله له طرفه یو امتحان هم و چې څوک پکې شکمن کیږي او څوک یقین پر ساتي خو هغه واقعا مسلمان پر خپل سالمه عقیده باندې ثابت او قائم پاتې شو او د چا چې ایمان ضعیف او شک درلودي هغه واوښتل د اسلام څخه دویمه واقعه په دغه وخت کې د روژې فرضوالی و هغه دا چې د هجرت په 2 کال د شعبان په میاشت کې د الله له طرفه پر مسلمانانو د رمضان مبارک د میاشتې روژه نیول فرض شو نو اوله فرضي روژه چې نیول شوې ده هغه د هجرت د 2 کال د رمضان د میاشتې روژه وه کله چې د رمضان مبارک میاشت داخله شوه رسول صلی الله علیه وسلم او ټول مسلمانانو روژه ونیول او د دغه روژې په مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیم غزا چې د بدر غزا ورته ویل کیږي دا پیښه شوه د بدر غزا د اسلام په تاریخ کې هغه لو او مشهور غزا ده دا هغه غزا ده چې د دغه غزا په واسطه سره د حق او باطل فرق او تمیز وشو اوس به اول د غزا د پیښېدلو سبب درته بیان کوم موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړ چې د قریشو یو قافله د مکې مکرمې څخه شام ته تلل او رسول صلی الله علیه وسلم دغه قافلې ته د حمله کولو لپاره ورووتی خو هغه قافله سالمه ځینې ولاړه اوس چې د شام څخه د هغې قافلې د بیرته راتلو وخت را نږدې سو رسول صلی الله علیه وسلم طلحه ابن عبید الله او سعید ابن زید رضی الله عنهما د مدینې منورې د شمال طرف ته ولېږل چې د دغې قافلې د بیرته راتګ معلومات وکړي دغه 2 نفره حورام چې د شام و طرف ته نږدې د یو ځای نوم دی هلته ورسېدل او هلته په انتظار کښېنستل تر څو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام و دغه ځای ته راورسېدل دغه 2 نفره په تلوار مدینې منورې ته رالل او رسول صلی الله علیه وسلم په حال خبر کړي په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه ول په دې قافله کې زر اوشه په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې د سرو زرو 15 لکو دینارو ته رسیدي او د دې قافلې سره فقط د 40 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي د دې قافلې مشر ابو سفیان دی او دغه قافلې د قریشو د هغه نور قافلو سره یو بل خاص فرق هم درلودي هغه دا چې هغه نور قافلې به د قریشو څخه د یو څو نفرو تجارانو وي په دغه قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي اوس نو دا قافله د مسلمانانو لپاره یو طلایي چانس دی د دې قافلې مصادر کول او اخیستل پر مشرکانو باندې یو عسکري او سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې د قریشو یو قافله را رهیده او په هغه کې د ټولو قریشو مالونه موجود دي نو د قافلې ته څوک را سره وځي شاید چې الله جل جلاله یې ستاسو په نصیب کې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وتلو سره هیڅ څوک نه دی امر کړی بلکې معامله اختیاري و ول هر څوک چې را سره وځي
را سره ونیوځي. څنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کوي چې د قافلې په عوض او په بدل کې به د مکې مکرمې د لوی لښکر سره په بدر کې جنگ وشي، نو ډیر اصحاب کرام په مدینه منوره کې پاتې شول. ځکه دوی داسې فکر کوي چې د دغه قافلې د پاره به د رسول صلی الله علیه وسلم وتل د هغه نور غزاو او سریو په مثل سره وي، بېل جنگ او بېل مقابلې فقط یو وتل به وي. نو ځکه هر هغه څوک چې د دغه غزا څخه پاتې شوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت او ملامتیا نه وویل شوی. حضرت عثمان رضی الله عنه هم ځان آماده کړی او د وتلو اراده کړې وه، مګر د ده زوجه رقیه رضی الله عنها چې د رسول صلی الله علیه وسلم لور وه، هغه ډېره سخته ناروغه وه. رسول صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ته وفرمایل ته د رقیه سره پاتې شه. نو د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله عنه د پاتې کېدلو سبب دغه د رسول صلی الله علیه وسلم امر او د رقیه رضی الله عنها ناروغي وه. کنه عثمان رضی الله عنه د وتلو دپاره تیاری هم نیولی و. دلته په مدینه منوره کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لښکر د قافلې لپاره آماده کوي، خو هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنۍ واقعه پیښه شوه چې اول به هغه واقعه درته بیان سي او بیا به د اسلامي لښکر و آماده کولو ته راسو. عاتکه چې د عبدالمطلب لور وه او د رسول صلی الله علیه وسلم عامه چې په مکه مکرمه کې وه، یو خوب یې ولیدی چې هغه خوب ډېره وبېروله او ډېره وارخطا سوه. هغه داسې خوب و چې یو سړی په مکه مکرمه کې چې په ابتح کې ودرېدی، ابتح د یو ځای نوم دی، او نارې یې کې ای غادرانو ای خائنانو په درو ورځو کې خپلو مړو ته ولاړ شئ. بیا د ابتح څخه تر کعبې شریفې پورې راغلی، دلته بیا ودرېدی او نارې ای غادرانو په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ شئ. او بیا دغه نفر د ابي قبیس غره ته وختی او بیا یې هغه ناره وکړه. وروسته دغه نفر یو ډبره راواخیستله او د مکې مکرمې و طرف ته یې ور وغورځول. دغه ډبره په هوا کې وچاودله او د مکې مکرمې په هر کور کې یوه یوه ټوټه ولوېدله. عتیقې دغه خوب ولیدی چې د تاریخ کتابو د عتیقې د خوب په نامه سره رااخستی دی. عتیقه چې د دغه خوبه ډېره وېرېدلې وه، نو دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله عنه ته ووایي. عباس رضی الله عنه چې تر دغه وخته پر هغه په خپل پخواني دین باندې یعنی پر شرک باندې و او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. عباس رضی الله عنه هم د دغه خوب څخه وبېرېدی او خپلې خور ته یې وویل چې دا خوب چاته مه وایه، مګر په خپل عباس یو ملګری او نږدې اشنای درلودی چې ولید ابن عتبه و، هغه ته یې دغه خوب ووایي او دا سپارښت یې پر وکړی چې چاته ونه وایه او د ځان سره پټ وساته. ولید ابن عتبه بیا دغه خوب خپل پلار ته ووایي او هغه ته وویل چې دا حال چاته مه وایه چې څوک څه خبر نشي، مګر تاسو ته معلومه ده چې سر یا پټ راز که تر دوو نفرو تیر شو بیا نو پټ راز یا سر نه بلل کېږي. څوک وایي چې د دوو څخه دوه نفره مقصد دي، یعنی که تر دوو نفرو زیات خلک په خبر شو بیا نو پټ نه پاتې کېږي، مګر څوک وایي چې د دوو څخه مقصد دوه شونډان دي، که د سر یا راز ته خوله راووتی بیا نو پټ نه پاتې کېږي. نو د عاتکې خوب هم وپاشل شو او ټوله مکه مکرمه خبره شوه. خو د عباس ابن عبدالمطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دی خبر او رالی په کعبه شریفه طواف کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریشو څو مشران سره ناست دي او د عتیقې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کله چې عباس رضی الله عنه د دوی پر برابر او په محاذات باندې ورغلی، ابو جهل ورغږ کړ ولیا ابوالفضل، کله چې د طواف څخه فارغ شوې بیا راسه زموږ سره کښېنه. عباس رضی الله عنه چې د طواف فارغ شو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېناست. ابو جهل ورته وویل یا ابن عبدالمطلب، زه وینم چې په تاسې کې نبیان ډېر سوي دي. عباس وویل ستا مقصد څه شته؟ ابو جهل وویل کله چې نارینه په تاسې کې نبي سو موږ غږ نه وکړ، مګر اوس ښځې هم نبیانې کېدل کوي داسې. عباس وویل ته څه وایې؟ ابو جهل وویل د عتیقې خوب درښایم. عباس وویل کم خوب؟ ځان یې دی بې خبره واچو. ابو جهل وویل هغه خوب چې داسې او داسې یې لیدلي ول. ابو جهل پوره خبره او هغه خوب یې ورته وویل. خو عباس رضی الله عنه وویل دا نه ده صحیح خبره، څوک وایي؟ عباس بالکل منکر شو، ځکه دی پوهېدی که دا خوب رښتیا نه شي بیا نو دوی ته پیغور جوړېږي. خو ابو جهل یو سخته جمله وویل، هغه دا چې په والله که په دغه درو ورځو کې شی نه سو پېښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده باندې یو لیک او خط ولیکو چې په ټول عربو کې د دوی کورنۍ هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس بیا هم د خور د خوب د لیدلو څخه انکار کوي. خیر عباس کور ته
ولاړ او دا بیان هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې شوې او د ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او پر اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې. هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته ولې چپه خوله ناست یې؟ دلته نو عباس هم قصد وکړي که چیرې دغه 3 ورځې تېرې شوي او کوم شی نه سو پېښ نو خود ابو جهل یو څه راته وایي او دا وار که هغه یو کوچنۍ خبره راته وکوله زه به جنګ ورسره کوم او وهم به. عباس دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته به وهل وکړي. دا کیسه دلته په مکه مکرمه کې پرېږده. موږ به بیرته مدینې منورې ته او د قافلې د حملې دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم د لښکر د جوړولو ته راسو. رسول صلی الله علیه وسلم د تللو دپاره تیاری ونیوی او 314 یا په بل روایت 314 یا په بل روایت 319 نفره ورسره ملګري دي چې په دوی کې 2 یا په بل روایت 2 یا په بل روایت 3 یا 8 نفره د مهاجرینو څخه دي او 1 نفره د اوس د قبیلې څخه دي او 100 نفره د خزرج د قبیلې څخه دي. د مسلمانانو د دې تللو دپاره او د دې تیاری دپاره یو خاص ترتیب نه ونیولی او نه د جنگ دپاره پوره ضروريات ورسره اخیستي ول. په ټول لښکر کې فقط 2 اسان ورسره وو چې یو آس یې د زبیر ابن العوام او بل یې د مقداد ابن الاسود رضی او د دې ټول لښکر سره او یا اوښ ورسره ول چې په یو اوښ به 2 یا 3 نفر سره شریکان او د هغو د ضرورت سامانونه به پر بار ول. ځینې مسلمانان به په نوبت سره سپرېدل او ځینې بیا ګر سره پر پښو باندې کړل. حتی داسې کسان هم ول چې هیڅ اوښ یې نه درلودی، هغه بیا ټوله لار پر پښو باندې وهله. رسول صلی الله علیه وسلم او علي ابن ابي طالب او مرصد ابن ابي المرصد په یو اوښ سره شریکان ول. د دغه لښکر عمومي بیرغ د مصعب ابن عمیر او د تنهو سر ورسره و او دغه لښکر د 2 ټولیو ته ویشل سوی و چې یوه ټولۍ د مهاجرینو وه چې بیرغ یې د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه سره و او بله ټولۍ د انصارو وه چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله عنه سره و. د لښکر د راسته طرف قمندان زبیر ابن عوام رضی الله عنه دی او د لښکر د چپه طرف قمندان مقداد ابن عمر رضی الله عنه دی او فقط دغه 2 نفر دي چې په ټول لښکر کې آسان درلودل او د لښکر د شا طرف قمندان قیس ابن ابي صعصعه دی او د لښکر عمومي قمندان یا قائد اعلی په خپل جناب رسول صلی الله علیه وسلم دی. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاتې برخه د سیرت په راتلونکو حصې کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.